أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مخکې الله پاک د هلاک کړي شوو قومونو بیان او بیا الله پاک فرمایل وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا. او پورا د استعرب په ګناهونو د بندگانو خپل باندې خبردار او لیدونکي. وس هر انسان هغه عمل کوي، لیکن کم خلق چې هغه د دنیا د حاصلولو د پاره عمل کوي او لګیا دي. نو الله پاک فرمای عجلنا له فيها ما نشاء. منګه ورکړو دله په دې دنیا کې څومره چې مونږه غواړو. یعنی دا لازمی نه ده چې څوک څومره شی غواړي خامخا دته به دومره ملاوي، یا څوک چې دنیا غواړي دته به خامخا دنیا ملاوي. څومره چې منګه غواړو دته به هم دغه دنیا ملاوي. او هر چاته لازمی نه ده چې میلاو شي، د چا د پاره چې منګه غواړو هغه ته به میلاوي. لیکن کم خلق چې په خپل عمل سره دنیا غواړي، یعنی د دنیا د طلب د پاره اعمال کوي. نو الله پاک فرمایي چې بیا هم دنیا بدته دومره ملاويږي څومره چې مونږه غواړو، څومره چې مونږ د لپاره مقرر کړی. خو ردر دی ارادي او د نیت په وجه بدته صرف دومره نقصان خامخارسي چې ثم جعلنا له جهنم، بیا مقرر کړه د مونږ دلاره جهنم. یصلاها مذموما مدحورا، داخل بشي ورتا بد ویلې شوی، مدحورا رټلې شوی. یعنی کله چې انسان هغه د آخرت سوچ او فکر هغه ختم، بس د چې هر کار کوي خو خالص دنیا را د مقصود. نو الله پاک فرمایي چې ردا د دې نیت په وجه باندې دته په دنیا بیا هم دومره ملاويږي څومره چې موږ مقرر کړی. او موږ چې څومره غواړو لازمی نه ده چې د ټوله شپه ورځ د یو حیوان په شانته د دنیا طلب شروع، چې نه د الله پاک د احکاماتو خیال او لحاظ کوي، نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعبیداري په هغه کې خیال ساتي او نه په هغه کې
د انسانی اصول و خیال او لحاظ ساتي، نه پدې کې د اخلاقیات او تمیز ساتي، بلکې د سپي په شان په دنیا پسې ورپسې شوی، لکه سپی چې څنګه په ګندګۍ پسې ورپسې شوی. نو الله پاک فرمایي چې بیا هم دا لازمي نه ده چې دته به خامخا دنیا ډېره میلاوي، بیا ولا هم موږ دنیا ورکو، خو دومره څومره چې موږ مقرر کړي او هر چاته نو بلکې د چا د پاره چې خو د دې وبال په د باندې داده چې ردی په وجه باندې دیبا الله پاک فرمایي موږ به جهنم ته داخل، او ردی په مقابله کې ومن اراد الاخرته، سوق چې غواړي اخرت، د اخرت اراده لري، خو صرف په جبه باندې د اخرت اراده نه لري، بلکې وسعى لها سعيها، کوشش کوي د دې لپاره، سعيها کوشش خپل، یعنی موافق کوشش چې هغه د سنت عمل موافق کوشش. وهو مؤمن، او شرط داده چې د مؤمن وي، کوشش هم کوي د اخرت لپاره او مؤمن هم وي. نو الله پاک فرمای فاولئک کان سعیهم مشکورا، دغه خلق دي چې ردو کوشش قبول کړی شي. وس د عمل د قبولیت لپاره درې شرایط. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، چې عمل خالص د الله پاک د رضا ده. هر عمل چې انسان کوي د پدې کې مقصود د الله پاک رضا حاصلوي. او درم چې عمل د سنت موافق، چې کله د انسان په عمل کې دا درې شرایط او صفات راغلي، نو الله پاک وایي چې دې خوشاله شي په دې باندې، ځکه دغه عمل د الله پاک په نسبت باندې قبول کړی شوی عمل. چې په دنیا کې هم د دې فائدہ انسان ته ملاويږي، او په آخرت کې خامخا دې فائدہ او د الله پاک د طرفنا د داسې عمل کوونکي سره وعده ده. الله پاک دې زموږ اعمال هغه په دې شرایطو باندې پوره کړي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وذو قسم اعمال هغه بیان د یو د عمل اراده هغه دنیا طلب کول، چې د خپل عمل سره دنیا طلب، او دویم کس هغه آخرت غواړي، د آخرت لپاره کوشش او مهنت کوي. نو کم دنیادار کس چې ده هم خپل ځان ته خول، او ده هم د دې خبرې دعوه کوي چې که زما دا کارونه ښه نه وي، الله پاک ته خوښ نه وي، ولی با الله پاک مال دومره مال راکو، صحت پی راکو، بدن پی راکو، اولاد پی راکو، دغه شان وغیره وغیره د چیزونه به څنګه راکو، بیا به الله پاک مال نه راکړل کنه، دی بل به ورکړي. نو الله پاک فرمای کلن نمد، د هر یو سره مونږه امداد،
هر یو کم ده هؤلاء د دې دنیادارو کم چې د دنیا د حصول د پاره اعمال او په خپل عمل سره د دنیا غواړي یا د الله پاک په نافرمانی کې دی لګیا دی شرک کوي د الله پاک سره دغه شانتی د الله پاک د ذات نه انکار کوي د آخرت نه منکر دی او نعوذ بالله الله پاک فرمایي چې آخرت یعنی قیامت خامخا راتلونکی دی او دو انکار کوي د قیامت نه دا داسې ده لکه د الله پاک نعوذ بالله ذات دو دروغجن او په یو حدیث قدسی کې هم دغه الفاظ ذکر شوي خو الله پاک وایي چې ردی باوجود هؤلاء مونږ د دو سره هم مدد کوو دو له هم رزق ورکوو روزي ولا ورکوو دنیا ولا ورکوو ذکا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هیڅ یو سالارون کې شیدا سي نشته مگر د هغه د رزق ذمہواری الله پاک است وز دا جدا مسله ده چې چاله لګ ور کوي او چاله ډیر لیکن رزق الله پاک ور کوي په هر صورت نو الله پاک فرمای کلن نمدو د هر یو سره من مدد کو هؤلاء د دې دنیا دارو سره وهؤلاء او د دې دیندارو سره من عطاء ربک دا د بخشش د ربستانه دا ستا د رب ورکړه وما كان عطاء ربك محظورا او ندا ورکړه د ربستا محظورا بند کړی شوی هغه چانه نه بندي کدا الله پاک نافرمان دي هغه لهم الله پاک رزق کدا الله پاک نه منکر دي هغه لهم الله پاک رزق او کدا الله پاک سره شریکان جوړي هغه لهم الله پاک رزق ورکړي او کم خلق چې د الله پاک اطاعت کوون کې دي هغه لهم الله رزق ورکړي او کم چې د دینه علاوه مخلوقات ته هغه لهم الله پاک رزق ورکړي نو الله پاک فرمای وما كان عطاء ربك محظور نه دستا د رب ورکړه بند کړی شي هغه کولا و د هر چا په صفت د رحمان ځکه مونږ په بسم الله الرحمن الرحیم کې یو معنی دا کړی ده چې د الرحمن معنی دا عام مهربان چې خپل دشمن او نافرمان لهم روزي ورکای په دنیا کې په دنیا کې د هغه مهرباني عام او د رحیم صفت معنی چې خاص مهربان ده په آخرت کې بصرف خپل نیکانو بندگانو لا پل نعمتونه ورکړي او کم چې نافرمانه خلق ته د هغو د پاره بیا همیشه د پاره جهنم او عذاب دی او کم چې پکې نافرمانه مسلمانان دي د هغو د پاره هم د سوخت د پاره سزا نو الله پاک فرمای وما كان عطاء ربك محظورا او ندا ورکړه د ربستا بند کړی شي چې شیخ سعدی رحمه الله هغه هم فرمای اے کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دو ستا را کجا کنی محروم تو که با دشمنان سر
چې اے کریم ذاتا ستا د غیب او د خزانه نه آتش پرستا او ستا هغه نافرمانه مخلوق هغه هم رزق حاصلای نو الله پاک استا چې کم دوستان دي هغه به څنګه محروم چې ته په خپل دشمنانو باندې او په نافرمانو باندې د رحمت نظر ساتي نو دوستان به ته چرته محروم لیکن نن چې کم حالت ته دا بالکل مختلف شي زمونږه شکل صورت د انسانان زمونږه جامه او لباس د انسانان لیکن عملی تور باندې انسانیت زمونږ نه ډېر لري دی د انسانیت هغه بین هم په ممکن نشته نور دې د وجنه د الله پاک هغه نعمت د سکون هغه زمونه اغسته شي هر سړی بي چیر بي آرام دا هغه وجه ده چې زمون ظاهر یو شانتی دی او زمون باطن بل شانتی الله پاک فرمای انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وګوره چې څنګه غورواله ورکړې د مونږه بعضی د دوته علی بعض په بعض باندې ګوره د دنیا حالت د دنیا قانون وګوره پدې کې مونږ چاله د مال په ذریعہ باندې غورواله فضیلت ورکړې چاله په بدن کې په بل باندې غورواله او فضیلت ورکړې شوی چاته د نسب په لحاظ باندې دغه فضیلت او غورواله ورکړی شوی چاته د اولاد په نسبت باندې او چاته دغه شانتي د اعلی عهدو په وجه باندې دا د دنیا یو قانون دی لیکن الله پاک فرمایي چې دنیا څه شي نن به یو صفت د انسان سره یې سبب سحر به یې ماخام بنه او یو میاش به یې په بل میاش کې بنه نن به خوشحالي یې سبب خوشحالي د دنیا د هر څه فانی د دې وجنا شاعرهم وای بے وفا سے دل لگایا زندگی برباد کی کاٹ کرو نگاہ یہ زبان اگر کبھی فریاد نو د دنیا دا هر سچری دا فانی او بے وفا ختمی دنیا که خپل بدن دے که خپل بچے دے دا هر سا ختمی دن کی دی ردی حس بر وسا نشتا نو الله پاک وای چې په دنیا کې چاته منګه صبر یو لا په بل باندې غورواله فضیلت ورکړې ده او د دنیا حیثیت څه شی ده په مقابله د آخرت وللآخرة اکبر درجات او خامخ آخرت لوی درجو والده تاسو چې درجه او مرتبه حاصلوي د آخرت درجه او مرتبه حاصله کوي دا سينو چې د دنیا په دې عارضي درجه او مرتبه کې تاسو اختشي او د آخرت د هغه همیشه درجو او فضیلت نه چرته محروم دي سي چرته ونه د دنیا هر سفرې دی خو د آخرت درجه او مرتبه حاصله کوي زکه چې آخرت واکبر تفضیلا ډیر لوی فضیلت والا فضیلت او درجات دا خدا اخرت هغه د چرته پاتې نشي د هغه نه محروم نشي الله پاک دې زمونږه هغه درجات او هغه فضیلت نصیب او الله پاک فرمایي چې دغه درجونه به محروم کیږي خلق په سبب لا تجعل مع الله
تمگر زوا د الله پاک سره الہن آخر حقدار د بندګۍ بل پدې صفت سره با د دغه درجات او مرتبو محروم کیږي د الله پاک سره په ذات کې هم بل حقدار جوړ نکي او په صفاتو کې وسره هم جوړ او کدا سی وشوا نو اے مخاطبه فتقعد مذموما مخذولا تب الناس پاتشی مذموما بد ویلې شوی مخذولا شړلې شوی او مفسرین لیکي چې فتقعد کې اشاره ده چې همیشه د پاره کچرته دا صفت ته پکې راغې نو همیشه بتا ناس پاتشي د جهنم پور او د جهنم په عذاب الله پاک دې زموږ حفاظت من کانا سوک چوی یرید العاجلتا چی غواړي دنیا پس شي سره په عمل خپل سره په خپل عمل سره د خالص دنیا مقصود عجلنا له ورکو مونږ دلرا فیها پدې دنیا کې ما نشاء سمره چې وغواړو لمن د هغه چا د پاره نريدو چې مونږ وغواړو ثم جعلنا له بیا مقرر کړی دی مونږ دلرا جهنم یصلاها داخل بشي ورتا مذموما بد ویلې شوی مدحورا رټلې شوی ومن اراد الاخرة او سوق چې غواړي اخرت وسعى لها او کوشش کوي دی لرا سعيها کوشش خپل یعنی د سنت موافق وهو مؤمن او د مؤمن وی فاولئک پس دغه کسان دی کان سعیهم چې د کوشش ددو مشکورا قبول کړی شوی کلن نمدو د هر یو سره مونږ مدد کو هؤلاء د دې دنیا دارونه وهؤلاء او د دې دیندارونه من عطاء ربک دا د بخشش دربستانه ده وما كان عطاء ربك او نده بخشش دربستا محظورا بنکړی شوی انظر وګورا کیف فضلنا څنګه غورواله ورکړی دی مونږه بعضهم بعضی ددوتا على بعض فبعض باندی وللآخرة او خامخا آخرت اکبر درجات لوی درجو والده واکبر تفضیلا او لوی فضیلت والده لا تجعل تمگر زوا مع الله دا الله پاک سرا الها آخر
حقدار د بندګۍ بل فتقعد پس تبناس پاتشی مذموما بدویل شوه مخذولا شړل شوه